السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران لیدونکو مینوالو، ماهر افغان ته نن یو ډیره زیاته دلچسپ او په زړه پورې ویډیو راوړې ده. ملګرو، په دې ویډیو کې مونږه په فایل سیستم باندې خبرې کوو او د هغه اهمیت پیژنو او همدارنګه د NTFS او فیټ ترمنځ فرقونه وایو. نو راځئ چې شروع کوو نن دغه په زړه پورې ویډیو. ملګرو، لومړی باید تاسو فایل سیستم وپیژنئ. فایل سیستم څه ته ویل کیږي؟ ملګرو، it is a method. دا داسې یو میتود دی which is used to arrange file and directories and storage media. موږ سره ملګرو سټوریج میډیا ده، هر هغه آله چې هغه کې موږ خپل ډیټا ذخیره کوو. هغه عبارت دی له هارد ډیسک څخه، پن ډرایو څخه، میموري کارت څخه یا USB څخه. په دې ټولو شیانو کې ملګرو موږ خپل ډیټا اچوو، ډیټا پکې ذخیره کوو. کله چې په هارد ډیسک کې ډیټا واچوم، دا به څوک منظم کوي؟ چې زه کله یو فایل کریټ کم، دا به ماته څوک کریټ کوي؟ چې زه بیرته دا فایل ډیلیټ کم، څوک به د شتون ختموي؟ زه چې کله سرچ کوم، دا فولډر یا د فایلونه ماته څومره ښایسته راکوي. زه چې کله یو څیز سرچ کوم او دا ما سره په دې میموري کارډ USB کې حتما دا ماته په سرچ کې راښایي. دا سرچ، دا منظم کول، دا ترتیب کول، دا کریشن، فایل کریشن، فایل ډیلیشن، همدارنګه ارینجمنټ، دا څوک کوي؟ ملګرو، دا فایل سیستم کوي. که ستاسو فکري موږ سره میموري کارډ 14 GB، خو هغه موږ ته ښایي 15 GB. دا 1 GB ځای څه شي نیولی؟ دا خپله فایل سیستم یې ملګرو. ستا د میموري کارډ کې فایل سیستم دی. ته چې کله یو فولډر جوړوي، دا فولډر تاسو ته کریټ کوي. چې کله بیا ډیلیټ کوي، دا باید بیرته ډیلیټ شي. دا کارونه ټول څوک کوي؟ دا فایل سیستم کوي ملګرو. without a file system storage device would be a big mess. بغیر د فایل سیستم نه به دا سټوریج ډیوایسونه یو لوی ګندګي به وي، یو ګډوډي به وي ملګرو. یو څیز به یو ځای کې پروت وي. ګوره، دا موږ ته یو ښایسته شکل انورس ټري ده، هیرارکیکل یو فولډر، د هغې منځ کې نور فولډرې نورې فولډرې، همداسې یو هیرارکیکل شکل یې جوړ کړی دی. دا فایل سیستم دی چې زموږ ستاسو دا ټول مواد په منظم شکل ترتیبوي. نو دغه فایل سیستم دی ملګرو. بیا فایل سیستم له پخوا څخه دی، لکه موږ سره ډېر پخوا چې ایکس فیټ و، بیا فیټ 16 شو، بیا فیټ 32 شو، همدارنګه اوس NTFS په وینډوز اپریټنګ سیستم کې ټول NTFS کارول کېږي. نور اپریټنګ سیستمونه بیا ځان ته نور خپل فایل سیستمونه لري، تر څو په سټوریج ډیوایس کې فایلونه او ډایرکټري څنګه کې په ترتیب کې. خو موږ تاسو دوه ډېر مشهور فیټ او NTFS فایل سیستمونو ترمنځ فرق وایو. ملګرو، NTFS لنډیز دی د نیو ټیکنالوژي فایل سیستم، او دا یو نوی فایل سیستم دی چې ډېر خوبیانې لري. فیټ چې کوم دی ملګرو، دا لنډیز دی د فایل الوکیشن ټیبل، چې دا یو پخوانی فایل سیستم دی ملګرو. یعنی فیټ اوس هم کارول کېږي. USB ګانې میموري کارټونه ټول تقریبا فیټ 32 دی، چې دا فیټ خپله اولډر ټیکنالوژي ده. USB او میموري کارډ هم اولډر ټیکنالوژي ده، نو ځکه دا فیټ استعمالوي. اوس هارد ډیسک، SSD او HD هارد ډیسک ټول NTFS کاروي ملګرو. NTFS چې دی ملګرو، دا زیات سکیور دی، زیات خوندیتوب لري، او فیټ چې دی هغه دومره خوندیتوب نه لري. بل ملګرو، NTFS کې موږ سره کمپریشن وجود لري. معنا څه؟ موږ کولی شو چې 2 GB ډیټا کمپریس کړم زه، او هغه ډیټا حجم راکم کړم، مګر په پیټ کې بیا دا کار نه کیږي. همدارنګه NTFS چې کوم دی ملګرو، دا موږ سره انکرپشن سپورټ کوي. زه پکې ډیټا انکرپټ کولی شم، خو فیټ موږ سره انکرپشن نه سپورټ کوي. دا چې انکرپشن څه ته ویل کېږي او څنګه کارول کېږي ملګرو، نو په دې باندې ما یو ویډیو کړې ده، پارت 9 تر CMD لاړ شئ، او زه به انشاءالله دغه ویډیو لینک هم د دې ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم. هلته ما په ټول انکرپشن باندې خبره کړې ده چې څنګه انکرپشن څه معنا لري او څنګه د CMD کمانډونو په تر منځ ډیټا انکرپټ کولی شم. نو دغه انکرپټ ما ته یوازې NTFS راکوي، فیټ دا توانایي نه لري. د دې ترڅنګ NTFS چې د ملګرو کله چې موږ سره فایل سیستم NTFS نو زه کولی شم چې د یو ډرایو نه بل ډرایو ته ډیټا 14 GB 32 GB څومره ډیټا چې لګولی شم، یعنې ډېره ډیټا زه کولی شم ایټ ټایم په یو ځل ولېږم. خو چې کله ما سره فیټ فایل سیستم ملګرو، ایټ ټایم زه 4 GB ډیټا انتقالولی شم. د 4 GB ډېره ډیټا بیا زه نشم انتقالولی، نو زه به 4 همداسې په ترتیب لږه لېږم. دا یو بل ریسټرکشن دی چې په ده باندې دی او NTFS کې نشته. همدارنګه په NTFS کې چې زه کله پارټیشن کوم ملګرو، پارټیشن څه ته ویل کېږي؟ پارټیشن ویل کېږي چې زما ډرایو پر ځکه 100 GB دی، زه غواړم دا په 3 برخو وویشم، نو دغه ته پارټیشن ویل کېږي. نو په NTFS کې تقریبا زه یو ډرایو کولی شم چې 2 TB کړم، یعنی دومره میکزیمم پارټیشن زه کولی شم 2 TB. خو په فیټ کې یعنی 32 GB اخرنی میکزیمم پارټیشن دی، لري زیات پارټیشن ته نشي کولی، یعنی 32 GB نه زیات یو ډرایو ته نشي جوړولی، چې دا د فیټ یو ډېر غټ نقصان دی. همدارنګه ملګرو NTFS چې دی، یو بله خبره چې ما نه پاتې شوې ده هغه ډیسک کویټا ده. NTFS ډیسک کویټا لري. ډیسک کویټا څه ته ویل کېږي ملګرو؟
دا داسې یو سیستم چې پرځن که ما څه په ډرایو کې 10 جی بي ځای دی یو بل یوزر دی هغه داخليږي زه وایم چې دا ځای هغه ته کم وښودل شي هغه ته وښودل شي چې په ډرایو کې 2 جی بي ځای فاتح دی او هغه باید صرف 2 جی بي شیان واچوي نو دې ته ډیسک کوټا ویل کېږي چې دا ان ټي اف اس ډیسک کوټا لري موږ کولی شو په یو بل یوزر باندې هغه د ډرایو ځای کم وښیم او هغه باندې ریسټرکشن ولګم چې هغه زیات شیان وانه چوي خو فیټ چې کوم دی ملګرو دا به ډیسک کوټا نه لري نو دغه نقصانات د فیټ په خوانه دی ان ټي اف اس اوس نیور ورژن دی انکریپشن کمپریشن او ډیسکوټا د ډیر شان لري خو فیټ دا بیان لري یعنی فیټ ډیر په خوانه د میموري کارتونو یوز بیگانه اکثر وخت هم د فیټ 32 کاری نو چې فیټ دومره نقصانات لري ان ټي اف اس دومره سکیورم دی او دومره خوندور دی ولی نه غواړو چې فیټ په ان ټي اف اس واړو ای کولای شو مونږ فیټ تبدیل کړو ان ټي اف اس ته د دې پوښتنې جواب تاسو ته په دغه ویډیو کې شته 15مه ویډیو کې مونږ په دې خبره کړې ده چې څنګه د سی ام ډي کمانډ په واسطه بغیر د دې نه چې زه ډیټا لوز کم او ډیټا مې نزي او زه کولای شم خپل یو اس بي او میموري کارت په چی واړم ان ټي اف اس ته واړم نو دغه ویډیو لینک به هم زه د دې ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم تاسو یې وګورئ بیا نو راځي چې زه ته د کې لږ عملی کار وکړم ملګرو په دې خپل ته خایم ان ټي اف اس کوم څنګه خصوصیات لري همدارنګه ورسره په څنګه کې فیټ اوس مې میموري کارت وصل کو ګورم چې هغه څه رقم دی دا زما خپل ډرایو دی ملګرو زه په دې کلیک کوم او پراپرټیز ته راځم ګورم ملګرو ته ماته د کمپریس هغه آپشن راکړي دا د کمپریس توانایي لري ملګرو هم د دې ترڅنګ که زه راشم د وګورم ګورو کوټا ګوره دې کې کوټا شته ملګرو همدارنګه سکیورټي پکې شته بل دې ترڅنګ ګوره دې کې څومره ډېر آپشن دي کوټا پکې شته کمپریشن پکې شته انکریپشن پکې شته او دلته لیکلي دي چې فایل سیسټمز ته ان ټي اف اس ته خو که څه چې راشم ملګرو په دې میموري کارت باندې کلیک وکم او دلته پراپرټیز وګورم نو ماته وایي چې تاسو سره فایل سیسټم پیټ 32 دی دلته وګورئ اډوانس آپشن هم دوه نشته دې ځکه آپشن نشته هم دې ترڅنګ دلته سکیورټي هم دانه لري ملګرو ګوره سکیورټي نشته همدارنګه ډیسک کوټا هم نشته او نور ډېر آپشن نشته دا فیټ دی ملګرو فیټ نو فیټ کې مثلا کمپریشن نه انکریپشن نه سکیورټي نه همدارنګه ورسره په څنګه کې کوټا نه نو که زه غواړم چې دا فیټ ان ټي اف اس ته واړم په 15مه ویډیو کې د پوښتنې جواب شته البته تاسو لاړ شئ ویډیو ګورئ تاسو به ان شاء الله پته ولګي خو دا چې ما سره کوم دی ان ټي اف اس دی نو ګوره د سکرین هم لري همدارنګه نور د آپشن کمپریشن انکریپشن هم لري د ترڅنګ کوټا هم لري سکیورټي هم لري نو دغه د ان ټي اف اس ګټې دي چې دا ګټې په فیټ کې نشته تاسو کولای شئ فیټ ډېر په اسانۍ ان ټي اف اس ته راواړوئ نو التلار شو هغه ویډیو ګوري 15مه ویډیو د دوه ویډیو لینکونه به ان شاء الله زه په دې ویډیو کې واچوم ملګرو خوندوره ویډیو وا ان شاء الله د پلی لیست د زبې پلی لیست جوړ کوم چې هغه کې به ډیفرنس بینومي او په هغه کې موږ د ډیرو شیانو ترمنځ چې کنفیوزینګ دي د هغې ترمنځ موږ فرقونه وایو نو تاسو پاتې شئ موږ سره چینل سره کنیکټډ پاتې شئ او ویډیوګانې ګورئ ان شاء الله ډېر زیات معلومات به ان شاء الله ترلاسه کوئ نو ملګرو دا و د دې ویډیو درس ان شاء الله ډېر ژر به زما ماهر افغان تاسو ته په یو نوي ویډیو کې را حاضر شمه